چې مهرباني وکړئ دا جاخه د دې ځای نه اخواږئ دا جاخه د دې ځای نه اخواږه ورور مې زه شعر وایم نو چې دا د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي شیخ چې خاندي نو د هورو ذکر کیږي د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي شیخ چې خاندي نو د هورو ذکر کیږي میخانه کې د انګور قصه شروع د په جومات کې د کجورو ذکر کیږي میخانه کې د انګور قصه شروع د په جومات کې د کجورو ذکر کیږي او نوې نظم وایم نوې نه جوړ دی خو لکه ویلې مې چرته نه دی کنه دغه وایم چې سحر وختي چې پاسم او کله مونږ وکم داسې چکر لګوم ځان ته په خپل وایم خشوه چې روغ پاسې دی ډېر قیمتي پاسې دی سحر وختي پاسې دی الله دې هم رضا کو وجود دې هم تازه شو په خوشحالو روان یم ډېر په مزو روان یم خو زما خوږه یاره هلته کې ته رایاد شي یو خواته ډډه شمه هلته کې ښه وژاړم سترګې مې دواړه سرې شي ګریوان په اوښ کلون شي ښه ځان د زړه سپک کما چې کله بیرته راشم خلک څه داسې وایي احسان نشه کړې ده شراب یې بیا څکلي دي سترګې یې بیا سرې کړي څه چل کولی نشم خو حل ویلی نشم خلک سوالونه کوي خو زه جواب نه لرم چې ډېر مجبوره شم جو یوه ټپه وکمه جانان خپل وطن ته راشه خلق په ما د شرابي ګمان کوي ډېره د دې وروسته زه عارف تابان ورور ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو د شعرونه وړاندې کړي عارف تابان صاحب چاته بغض نه کې نه ساتمه زه خو زړه سمه آینه ساتمه نه چاته بغض نه کې نه ساتمه زه خو زړه سمه آینه ساتمه ډېرو لښکرو ته مې نشته حاجت یو څو یاران مې جانانه ساتمه ډېرو لښکرو ته مې نشته حاجت یو څو یاران مې جانانه ساتمه او خلک په زړه دلته ګزار ورکوي ځکه خپل زړه ته ډال سینه ساتمه او یو د ګلرنګ سړی نه لرې اوسه بل د بېننګ سړی نه لرې اوسه یو د ګلرنګ سړی نه لرې اوسه بل د بېننګ سړی نه لرې اوسه په نه خبره چې جګړې کوي د ببرجنګ سړی نه لرې اوسه په نه خبره چې جګړې کوي د ببرجنګ سړی نه لرې اوسه تابان خپل سینار ته ساته په زړه د تنګ سړی نه لرې اوسه